د تاجکستان ولسمشر په طالبانو سخت تور پورې که چې ګواکې طالبان د ترهګریزو ډلو پالونکي دي او تاجکستان پر پولو اوس قمربندونه اچوي، خو د طالبانو د سخت او جدي غبرګون سره مخ سول. دا چې د تاجکستان ولسمشر امام علي نور څه ویلي او طالبانو یې په وړاندې کوم اقدام او څه غبرګون ښودلی، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. طالبان وایي تاجکستان سره پر پوله د اورپکو د فعالیت ادعا بې بنسټه ده. د طالبانو حکومت تاجکستان سره په پوله کې د اورپکو د کمپونو د موجودیت په اړه د تاجکستان ولسمشر امام علي ادعا بې بنسټه وبلله. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمي ویلي چې دوی ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه محفوظ دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاجکستان د ولسمشر دا ادعا چې ګنې افغانستان کې له تاجکستان سره په سرحدي سیمو کې د تخریبي فعالیتونو په هدف ګڼ شمېر کمپونه جوړ سوي دي حقیقت نه لري او موږ یې په کلکه ردوو. طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به د تاجکستان په ګډون هیڅ هیواد ته ګواښ نه متوجه کیږي. تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي و چې غواړي د افغانستان سره پر پوله امنیتي کمربندونه جوړ کړي. هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات د ترهګرو کمپونه او د روزنې مرکزونه شته چې تر 6,000 ډېر وسلوال پکښې دي. امام علي ویلي چې د روسیې او سیمو د نورو هیوادونو په ګډون باید له افغانستان سره پر پوله پیاوړی امنیتي کمربند رامنځته سي څو د هر ډول ګواښ پر وړاندې د غبرګون پیاوړتیا ولري. امام علي داسې مهال د پیاوړي امنیتي کمربند خبره کوي چې همدا اوس هم سلګونه روسي او تاجکستاني سرتیري له افغانستان سره پر پوله په روسي نظامي اډو کې فعالیت کوي او وایي د خپل امنیت د تامین لپاره به هڅه کوي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.